السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله ثم الحمدلله. قمر بنسټ د خپل ولوسونو سره هغه ژمنتیا نن هم پوره کړه چې قمر بنسټ د هیواد ګوټ ګوټ ته ځان رسوي. نن خوشبختانه د قمر بنسټ د ننګرهار ولایت د دریانور په غریزه ولسوالۍ کې د اوبو د پاکو صحي اوبو یوه څاه تکمیل کړه، کوم چې تېرو ورځو کې موږ شروع کړې وه. خوشبختانه نن دغه ګیر چاپېره چې څومره مشران ولاړ دي، دا ماشومان ولاړ دي، د مدرسې طالب العلمان ولاړ دي، دا ټول د دې په خاطر باندې ولاړ دي دلته چې دوی پاکو او صحي اوبو ته ډېر اشد اړتیا لرله. نن د دغې نعمت د شکرګزارۍ په خاطر، د مننې په خاطر باندې دا غرونو خویندو نه مننه کوي چې کومه په دې څاه کې مرسته کړې وي، یا دې په شان په نورو څاګانو کې مرستې کوي. دا ټول نن دلته د مننې دپاره راټول شوي او د تشکرۍ دپاره راټول شوي دي. یو ځل بیا زه هم دغه ژمنه تازه کومه چې انشاءالله تعالی چې چېرته هم زمونږ مسلمانان ورونه او خویندې د هېواد په ګوټ ګوټ کې په هر یو کونج کې په تکلیف کې، نو انشاءالله تعالی د قمر بنسټ دا ژمنتیا لري چې ځان به ورسوو او د هغوی ستونزه به اورو او د هغوی په حل کې به کوشش کوو. خو دا حل یوازې د قمر بنسټ نشي کولی، په دې کې به زموږ هغه مسلمانان ورونه خویندې به پکې مرستې کوي، مالي ستاسو په مالي ملاتړ باندې موږ دا کار سر ته رسوو. که تاسو هم غواړئ چې په دغې کار خیر کې، صدقه جاریه کې د موږ سره مرسته وکړئ، د قمر بنسټ سره همکاري وکړئ، کومک وکړئ، نو د قمر بنسټ لینکونه به تاسو ته موږ لاندې په سکرین باندې پرېږدو، کلیک وکړئ او د قمر بنسټ سره تماس ونیسئ. ستاسو مرسته باندې به موږ همدغسې یوه څه و، دا د ټولو بهترینه صدقه جاریه همدغه ده چې څه وویل شي او مسلمانان ته دې اوبه وڅښي. د دې نه به انشاءالله تعالی انسانان، حیوانات، نباتات دلته شاوخوا دې مدرسه کې دغه بوټي چې دا د تندې څخه وچ شوي، وروسته به دغه نورونو سره خبرې وکړو. انشاءالله تعالی تر دې وروسته به دا هم خړوبېږي او دغه ټول خلک به دې څخه استفاده کوي. نو ډېره زیاته مننه کوم دا غرونو خویندو نه چې دې کې مرسته کړې ده، نورو څاګانو کې مرسته کوي. پوره رمضان تکور د ابطال او میرویس خان افغانستان بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان بیا د جوړوم. آباد باشي زخمی زخمی ویران افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جن الرحمن سلطان دل ولسوالی ځوانان نمایندگی قمر خیریه بنسټ را جهان مننه کړه. این شاور برکت داره و صحی برگان مشکلی که اون تقریبا 4 برول و آن خلقی مشکل خلقی و می صحی برگ برابر کردیم و می الوعده کوي چې ولې ان شاء الله ما چاوني است ولې لم نو ولې دې پورا کې الله تعالی مې توفیق شي نه کوي چای نه وعده کوي چې مې کې کوم کړه شي الله تعالی مې نه صبر قبول کړي. زه جن الرحمن دې د ولسوالۍ د ځوانانو په نمائندګۍ د قمر خیریه بنسټ له مشرتابه څخه او د راغلي کارمندانو څخه یو نړۍ مننه کوم چې راغلي د برکوټ دره کې د اوبو مشکل خلکو دلته څاګانې ورکول. بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان بیا د جوړوم. آباد باشي زخمی زخمی ویران افغانستان بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان بیا د جوړوم، بلا د واخلم زار د شم جانان افغانستان.